ماله سره ته د کوم ځای نه راغلي؟ زه خو راټک نه راغلی. او څه مسله یې ده جي؟ یاره زما لږ جایداد د خپلو خپلوانو نه ننویلی دي. تقریبا د څومره روپو جایداد به وي؟ یاره کم از کم یو 2 کروړ روپو خو به وي. ډېره ده. او وایم چې دی نو داسې چل دی که نه چې په منډو ترونو باندې خرچه راځي، نو کم از کم په دې منډو ترونو کې به د پولیس ولس خرچه خو به راځي که نه، نو کم از کم 15 لکه روپۍ خرچه به دې پرې راځي. نو که دې خوښ نو بس شیر خان به پې سبا له کار شروع کړي. 15 لکه روپۍ نو 1 کروړ 40 لکه روپۍ ماته پاتې دي. او بس صحیح ده. مټه به وایي چې درځمه دغه خلک نه روان دي که نه ور درځئ. نو وایم چې دی نو بس دا بیا به د کار وشي. او ستا څه مسله در وکړي؟ یاره ما خو یو ګاډی اخیستی دی زیشان کار سنټر نه د پراډو دی 76 لک روپو دی. ما ته یې ویل وي د سټامپ ما مې اوس نه دی کړی، ما ته وایي هر څه زه ذمېوار یم. اوس د هغې په فایل کې چې کوم دی بل انټري نشته او کاغذونو کې فرق، او اوس راته وایي چې ته څه کولی شې هغه وکړه. نو خرچه به دې پرې راځي. نو شیر خان چې په منډو ترولو به دې خرچه راځي، نو څه خرچه به ورکولی شي؟ ما څه خو دغه پیسې وي دا کومې 76 لک روپو باندې ګاډی واچوم، خو ما څه نشته. او تنګي ته مخامخ یو 2 مرلې دوکانونه مې دي، خو وایي چې دغه دله راکړم به دغه به دله درکړم، نور خو ما څه نغدې نشته. به ټیک ده، دا 3 مرلې ډېر شی دی، بس په دې به دې کار وشي. بچې ستا څه مسله ده؟ یاره جي موږ ډېر غریبانان یو او زموږ یو کوټګۍ ده هغه ران تربورانو نیولې ده او رالی نه راکوي او چې څه کولی شي وکړې. نو که تاسو ترې رالی راخلاصه کړم ستاسو به ډېره مهرباني. خو ما داسې څه چرګې مرګې دې ساتلي دي که نه؟ چرګې خو شته جي. نو بس یو 15 14 دانیاګۍ به راوړی، زما د دې صاحب ډېرې زیاتې خوښي. انډې هم ډېرې دي سړیه، موږ بیا هم یو څو انډې ایښېدلي وخورو. زما د نیک د راتلو وخت او چې کله زما نیک راځي نو نرۍ نرۍ باران راځي. زما خیال دی بس باران راغی ښه، بس زما نیک را روان دی. یاره جي ما نه ځمکه نویلې ده په زور یې نه نویلې ده. زه خو څه په پته پوه نه شوم، دا به څه کېږي؟ وای تا ته پته نشته چې زما د اجازت نه مرغۍ پر هم نشي والی. دا زړه خو مې وایي چې دا سترګې د نه وباسم او د سپو ته یې واچوم. کینې جي کینې کینې. انا خدای ته وګوره، انا پټ مې که کنه پولیس دې تا ته خو پته نه که نه وایي ورته زه څه کومه. هلې شابه را روان دي. وایم دا ځان نه میز جوړ کړه، میز کې څنګه پروت دی؟ میز شمیز ښه میز شمه. انا خدایه غږونه کې ښه وړ وګورې، بیا به نه خفه کېږي څوک هم ته څه قطاره ونه کړې. خدایه بیخي وباسي. خدایا کنه نو دا خو بیا بلا راته به وایي چې پوره قله بلایي ساره باندې چا کېښوده. وای خدای نو ما ته چا وایي که نه. وای يلا طبيشة شو يا مح شير خان شير خان څوک شیر خان جي څوک شیر خان؟ يا ما قدرش مربوط شو نه په ایمان دلته خو ګورې موږ دا ټول یتیمانان غریبانان راغلي، څوک زکات دی څوک خیرات ته راغلي. يا ما واسمي اواز اورد كسرة خايك انا ولاتي برم تكون همدلته دی خان. په ایمان کې څه مې جي شربت وکړي جي شربت وکړي شربت نه نشته نه شربت وکړي جي شربت وکړي جي. دلته به امیز ډېر کمزوري دي جي کمزوري دي جي شربت وکړي. شربت راکړه قسم په خدای په قسم په خدای کنه که ما خو را چامداسته غوام باسولي په خپل وس مې میږې ډېرې مړ کړې. لا دا مې دا راته کار دی دا ګنجې